بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو هوم اف بایولوژي. نننې چې موږ په کوم ټاپک باندې خبره کوو نو هغه دی ډایالیسیس. ډایالیسیس داسې یو پروسس دی چې کله ګردې پیل شي او ګردې خپل کار صحیح نه کوي، یعنی کډنیز پیل شي، نو د هغه کډنیز د فنکشن لپاره چې دی موږ یو پروسس کوو هغې ته ډایالیسیس وایي. او د دې نه مخکې ما یو ویډیو کول به رینل فیلر یا کډني فیلر، هغې کې ما دا ویلي وو چې ګردې خپل کار چې دي هغه ولې پرېږدي. نو اوس په ډایالیسیس کې موږ دا وایو چې کله ګردې پیل شي نو د هغې لپاره موږ څه کوو. نو in renal failure the function of kidneys is lost completely and now it can never remove nitrogenous waste. To remove nitrogenous waste, particularly the urea, the blood of the patient is treated through dialysis. په چې کله ګردې پیل شي نو ګردې خپل کار مکمل پرېږدي، او چې کله ګردې خپل کار مکمل پرېږدي نو ګردو کار دی چې دا بلډ فلټریشن کوي. خو چې کله فلټریشن کوي نو ګندګي چې دا ګردې بیا نشي لر کولی. نو د دغې ګنده څیزونو لر کولو لپاره ګردې یعنی ګردې چې کوم کار نشي کولی د بلډ نه د دغه ګنده څیزونو لر کولو لپاره موږ چې کوم پروسس یوز کوو نو هغې ته ډایالیسیس ویلی کېږي. No, in this process, blood is cleaned either by passing it through an artificial kidney or by filtering it within the body. نو د دې پروسس کولو دپاره چې دا بلډ چې د مکمل صفا شي نو د دې دپاره artificial kidney استعمالیږي، یعنی مصنوعي کډني استعمالیږي، یا دا په بدن کې چې دی دننه د دې وینې فلټریشن کېږي. The dialysis machine works like a healthy kidney and remove the waste and excess water from the blood of the patient. نو ډایالیسیس ماشین داسې کار کوي لکه څنګه چې د یو روغ سړي ګردې کار کوي، داسې چل کوي، دا ګن لر کوي او سیوای کې مې اوبه چې دي هغه د مریض د ګردو نه لر کوي. اوس ډایالیسیس چې دی دوه قسمه دی، یو زموږ سره دی هیمو ډایالیسیس او بل دی پیریټونیل ډایالیسیس. او موږ ډسکس کوو چې هیمو ډایالیسیس څه ته وایي. نو ورډ هیمی refers to blood, hence hemodialysis means cleaning the blood. اوس هیمو ډایالیسیس چې دی په دې کې دوه الفاظ دي، یو هیمو دی یو ډایالیسیس دی. په دې کې د هیمو مطلب دی بلډ یعنی وینه. نو د هیمو ډایالیسیس مطلب دا شو چې وینه صفا کول، نو ډایالیسیس مطلب دا دی صفا کول. In this method blood is passed through a machine which contains a dialyzer also called an artificial kidney. نو په هیمو ډایالیسیس کې موږ دا چل کوو چې د انسان ټولې وینې چې دی دا پاس شي یو ماشین ته چې هغې ته ډایلایزر ویلی کېږي. دې ډایلایزر ته چې دی مونږ مصنوعي ګردې ورته هم وایو او دا چې دی وینه صفا کوي. نو ډایلایزر هیز ټو سپیسز سیپریټډ بای ا تhin membrane. اوس ډایلایزر کوم ماشین چې دی دا دوه ځای چې دی تقسیم شوی، د دې په دې منځ کې یو ممبرین دوه ځای تقسیم شوی. نو په دې یو ځای کې چې دی صفا وینه جمع کېږي او د بل طرف ته په دې صفا وینه کې چې کوم ګند دي نو هغه د بل سایډ ته چې دی جمع کېږي. No, dialyzer has two spaces separated by a thin membrane. Blood passes from one side of the membrane and dialysis fluid on the other. اوس بلډ چې دی یو طرف ته لاړ شي، خو په دې ډایلایزر کې موږ یو څیز اچو چې هغې ته ډایالیسیس فلویډ وایي. ډایالیسیس فلویډ دا کار کوي په دې وینه کې چې کوم ګند دي هغه ځان ته راکاږي. د دې مثال چې دا د مقناطیس دي، نو دغه ګند څیزونه چې دي ځان ته راکاږي. The wastes and excess of water pass the blood through the membrane into dialysis fluid by the process of diffusion. اوس په دې کې یو ټکی استعمال شوی دی ډیفیوژن. ډیفیوژن دې ته وایي چې کله یو څیز په یو ځای کې سیوایي هغه د دغه سیوا ځای نه کم ځای ته ځي نو دې ته موږ وایو ډیفیوژن. نو اوس په دې ډایلایزر ماشین کې یو طرف ته چې دی بلډ سیوا دی، نو مطلب څه شو؟ مطلب دا شو چې کوم طرف ته بلډ سیوا دی نو پای کې ګن سیوا دی. نو ډیفیوژن په ذریعه باندې دا ګن چې دی دا د ډایلایزر ماشین دی بل سیټ ته چې دی لاړ شي او ډایالیسیس فلویډ ته چې دی شامل شي. نو ډایالیسیس فلویډ دا کار وکړي چې دغه ګنده څیزونه چې دی دا راونیسي. نو in this way the blood is cleaned by giving it waste to dialysis fluid. نو په دې طریقه باندې دا وینه چې دی دا صفا شي او دغه کوم ګنده څیزونه چې دي دا ډایالیسیس فلویډ له چې دی ورکړي. اوس په دې کې بل پروسس چې دی پیریټونیل ډایالیسیس دی. نو پیریټونیل ډایالیسیس work on the same principle except that abdomen has a peritoneal cavity lined by a thin epithelium called peritoneum. اوس پیریټونیل ډایالیسیس چې دی د هیمو ډایالیسیس په شان یو شان کار کوي، خو کار پکې څه دی چې هیمو ډایالیسیس کې وینه چې دی هغه په یو ماشین کې صفا کېږي، خو په پیریټونیل ډایالیسیس کې وینه چې صفا کېږي هغه په ابډومن کې دننه صفا کېږي. په دې ابډومن کې یعنی موږ د خېټه وایو، په دې کې دننه
یو کیویټي شاني چې هغه ته پیریټونیل کیویټي، او دغه پیریټونیل کیویټي نه چاپیره چې دی یو ممبریني هغې ته پیریټونیم وایي. نو پیریټونیل کیویټي is filled with dialysis fluid that enters the body through a catheter. catheter موږ څه ته وایو؟ catheter لکه کله چې ډاکټر خلکو انجکشن وهي او انجکشن چې دی په هغې کې تیره ځي نو هغې ته catheter وایي. نو دا catheter چې چلو کي دا به ابډومین کې وردننه کي او ډایالیسس فلویډ چې دی د ابډومین ته وردننه کي. نو excess water and waste pass through the peritoneum into dialysis fluid. نو په دې ګردو کې چې کوم سیوایي اوبه او کوم ګندي نو هغه د پیریټونیم په ذریعه باندې کوم ډایالیسس فلویډ چې هغې ته راشي، کوم چې ورته موږ په کیتیټر باندې دننه کړي. نو this process repeated several times in a day. چې کوم مریض ډېر زیات سیریس وي نو هغه پیریټونیل ډایالیسس چې دی بار بار د په ورځ کې ریپیټ کېږي. خو یاد ساتئ پیریټونیل ډایالیسس هلو ډاکټران کوي چې کله هیمو ډایالیسس چې دی ونه کړي. نو dialyzer is a machine that work on the same principle as the kidney for removing the nitrogenous waste and excess water from the body. نو ډایالیزر داسې یو ماشین دی دا د دې ځان یو پرنسپل دی، اصول دی دا به د اصولو باندې کار کوي. په کوم اصولو باندې چې دی کډني کار کوي یعنې هغه ګند چې دی د وینې نه صفا کوي. اټ از یوزډ افټر کډني فیلر. پیریټون ډایالیسس هلو کېږي چې کله ګردې خپل کار مکمل پرېږدي. نو ډایالیسس از ډن اګین اینډ اګین بټ از ناٹ ا پرمننٹ ټریټمنټ. ډایالیسس چې دی دا په مخه باندې کوي خو دا مکمل یعنی مستقل علاج دا نه دی. The ultimate solution is kidney transplant. چې کله ګردې ډېر زیاته خراب شي نو د هغې حل دا دی چې کډني چې دی هغه ته بدلی. کډني څنګه بدلی؟ for kidney transplant donation of a matching kidney is sought which is then replaced in the body. اوس یو سړی د ګردې مکمل خرابي نو دله به ته ګردې ګوري د هغه سیل نه بل ګردې الي چې د کوم سړي ګردې چې دی هغه بالکل صحتمند دی. نو په دې کې دوه خبرې دي، یو به ته د دې سړي نه ګرده رالي چې هغه ته څه مرض نه بالکل چې دی برابري او د هغه ګردې سایز چې دی د دې مریض سره چې دی سمې خوري، او بل به پکې دا ګورې چې آیا ګردې چې دي دې مریض ته چې دی مخکې څه مرض خو ته نشته. خو درېیمه خبره پکې دا ده چې بلډ ګروپ به هم چیک کوي چې د دې دواړو کسانو بلډ ګروپ چې دی دا یو بل سره میچ کېږي. نو دا و ډایالیسس یو پیره ته خلاصه اسې وایم چې په دې کې یو ټکی استعمال شوی دی ډایالیزر. ډایالیزر داسې یو ماشین دی چې په دې کې دوه حصې وي. د مریض نه چې دی وینې راوځي ډایالیزر په یو حصه کې چې دی یي په کې چې کوم ګن وغیره یي نو هغه د بلې حصې ته چې دی پاس شي او چې کله وینې صفا شي نو دا انسان دی بدن ته چې دی بیا دننه شي. نو ډایالیسس موږ دې ته وایو او وینه صفا کول. دا ډایالیسس باره کې یو څو خبرې وي. انشاءالله په بلې ویډیو کې بیا میلاو شو. که زما ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لایک یې کړئ، کمنټ یې کړئ او شیر یې کړئ، او که نه وي نو زما چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ. او بعضې داسې ویډیو چې هغه تاسو ته ګران وي نو هغه ماته په کمنټ کې ضرور وایئ چې هغه ویډیوګانې چې دی زه بیا ستاسو دپاره اپلوډ کوم. چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو، ډېر زیاته مننه.